السلام علیکم ګرانو محترمینو، امید لرم چې روغ او جوړ به وئ او د صحت په کلیو به سمبال وئ. زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا دوستانو تاسو ته د نوي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو نن ورځ تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې د ټیلیګرام اکاونټ ډایلیټ کړو. دوستانو ډیره خوندوره طریقه ده، ډیرې طریقې موجودې دي دوستانو، خو ما تاسو ته تر ټولو اسانه او خوندوره طریقه راپړې ده چې هر څوک کولی شي په دې طریقه خپل د ټیلیګرام اکاونټ د تل لپاره له منځه یوسي. دوستانو مخکې له دې چې په ویډیو باندې فعال وکړو، په ډېرې مهربانۍ سره هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په بل آیکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ هر نوی معلوماتي ویډیو تر تاسو در برسیږي. اوس دوستانو په ویډیو باندې فعال کوو. لومړی به تاسو ټیلیګرام ته راشئ. دوستانو دا د ټیلیګرام اوس په دې باندې کلیک کوو. دوستانو اوس په چې دې باندې کلیک وکړئ، د پورته درې اپشنونه چې دي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا باندې مو چې کلیک وکړه دوستانو اوس په تاسو لاندې راشئ سیټینګ ته. دا دی دوستانو سیټینګ، په دې باندې مو کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې کلیک وکړه اوس په دې اپشن باندې کلیک کوو. پرایویسي اینډ سکیورټي په دې باندې په تاسو کلیک وکړئ. دا دی په دې باندې مو چې کلیک وکړه لاندې به راشئ. په دې ډایلیټ مای اکاونټ په دې اپشن کې تاسو به په ایپ اوی فور په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې کلیک وکړه دوستانو دا اپشن په خپل ځای دی، په دې کې به کوم ایډیټ تاسو سرته نه رسوي او په کینسل باندې به کلیک وکړئ، بیرته به وځئ له دې ځای نه. اوس داسې وځو دوستانو، بس په داسې وځو دوستانو. اوس په لاندې راشو دغه اپشن ته وروستي وبخښئ دوهم اپشن ته به تاسو راشئ. ټیلیګرام پاک باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې کلیک وکړه موږ ته بله صفحه راخلاصېږي. لږ صبر کوو تر څو موږ ته بله صفحه کلاب شي یا خلاصه شي. هر کله چې وبخښئ دوستانو موږ ته لږ نیټ کمزوری دی دوستانو، لږ نیټ کمزوری دی دوستانو، صبر کوو دوستانو. اوس په کلیک کوو چې موږ ته بله صفحه راخلاصه شي. دوستانو دا دی موږ ته بله صفحه له خیره سره خلاصه شوه. اوس به دوستانو تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ یور اکاونټ. دا دی دوستانو اوس په دې اپشن ته راشو، خو په دې کې به تاسو دوستانو د پنځم اپشن انتخابوئ ډایلیټ یور ټیلیګرام اکاونټ. په دې نه به تاسو کلیک وکړئ. دا دی دوستانو موږ کلیک وکړه. دوستانو هر کله چې تاسو ته بله صفحه راخلاصېږي تاسو به په دې پورته ډیریکشن پیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې نه چې کلیک وکړئ دوستانو موږ ته بله صفحه هم راخلاصېږي. دوستانو لږ صبر کوو چې موږ ته بله صفحه راخلاصه شي. دوستانو اوس په دې ځای کې تاسو خپله د موبایل نمبر ولیکئ، کوم نمبر به چې تاسو ټیلیګرام فعال کړی وي. دوستانو اوس زه دلته خپله موبایل شمېره لیکم، تاسو به هم دا ډول ولیکئ. زه خپله د موبایل شمېره لیکم، تاسو به هم ولیکئ. اوس به تاسو کله مو چې موبایل شمېره ولیکله دوستانو اوس به په نیکسټ باندې تاسو کلیک وکړئ. دا د نیکسټ تر څو موږ ته بله صفحه راخلاصه شي. دوستانو موږ صبر کوو چې بله صفحه راخلاصه شي. دوستانو صبر کوو. دا دی دوستانو موږ ته بله صفحه راخلاصه شوه. اوس به دوستانو دلته کوډ ولیکو، کوم کوډ چې موږ ټیلیګرام ته راغلی دی. دوستانو دا کوډ دی، موږ به دلته دا پیسټ کوو. دوستانو موږ به دلته دغه کوم کوډ چې دی دا به ولیکو. اوس موږ دلته کوډ لیکو دوستانو، تاسو به هم ولیکئ. اوس به دوستانو هغه کوډ دلته تاسو ولیکئ، کوم کوډ چې تاسو ته ټیلیګرام ته راغلی دی. دا دی دوستانو زه کوډ دلته پیسټ کوم. دلته به تاسو سیکنډ ان باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ تر څو موږ ته بله صفحه راخلاصه شي. دوستانو دا دی زموږ اکاونټ ډایلیټ کېږي، نږدې دی. دوستانو اوس به تاسو په دې وروستي اپشن باندې کلیک وکړئ ډایلیټ مای اکاونټ. دا دی دوستانو اوس به تاسو راشئ په د شنه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ تر څو زموږ اکاونټ د تل لپاره له منځه ولاړ شي. دا دی دوستانو کلیک مو وکړ. دا دی دوستانو له خیره سره زموږ ټیلیګرام اکاونټ له منځه ولاړ. دوستانو دا وه د نن ویډیو چې تاسو ته مې د ټیلیګرام د اکاونټ په هکله جوړه وه چې څنګه کولی شو ټیلیګرام اکاونټ له منځه یوسو. تر داسې بیا ویډیو پورې ما هلال خوستي ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست د خدای په امان.